ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ د احساس پروګرام باره کې تاسو ته ما یو ویډیو شارټ شانتي ویډیو راوړې ده. چا نه بازار لري نو آنلاین احساس پروګرام پیسې چک کیږي. چا ته 14000 روپۍ راغلي او چا ته نه، نو آنلاین چک کیږي په خپل موبایل کې. خبرونو کې کېنه خپل پیسې چک کې که راغلي نو ځان بیا ورسوي پیسې وصول کړي. چې چا ته نه راغلي هم به راته پته ولګي. بازارونو ته مه ځئ. چا سره زنانه یو چا سره بازارونو ته لاړ شو ډېر تکلیف سره پیسې چک کې نه راغلي واپس راځي. خپل کور کې کېنئ او چا سره ټچ موبایل وي هغوی دپاره نو شارټ شانتي ویډیو تاسو جوړوم راځئ مسله ښه. نو را به شي کروم ته، صحیح شوه. کروم ته به راشي، کروم به کولاو کړي دا نشان والا. کروم کولاو شو نو کروم کې به ولیکي احساس پروګرام، نه احساس پروګرام اور لیکه ما 8171 بولی کې کلیک دی. ټیک شو 8171 دی ولیکو نو لاړ به شي دا په سرچ تاسو ته به راشي احساس 8171 اصلا نشانه مې درته وکړه. دا به کلیک کړي. چې دا د کلیک کړل تاسو چې سروې شوي تاسو له به یو داسې یو فارم درکړي. فارم بره په دې ګوډ کې یو نمبر لیکي، فارم نمبر. دغه نمبر به راواله لاندې د فارم نمبر د ځای ورکړی دی. دې ځای کې به تاسو فارم نمبر ولیکئ. دا ځکه نشانه تاوم تاسو ته به اوس پته ولیکئ. دې ځای کې به فارم نمبر ولیکئ. ټیک شو. دلته ورپسې بیا شناختی کارت نمبر ولیکئ. ورپسې چې چا لکه پیسې شوي د هغې شناختی کارت نمبر به ورپسې ولیکئ. بیا به ورپسې فون نمبر، موبایل فون نمبر به ورپسې ولیکئ. دلته موبایل نمبر ولیکئ او دا 1568 دی ورکړي. تصویر دا لاندې کرښې ورکړی. دا تصویر کې چې کوم انسي درکړي دا به لاندې په دې کرښه کې ولیکي. د ځای ورکړی دی 1568 ما دا دی ولیکو. نو بیا به اخره کې لاندې لږ شانتې لاندې راشي معلوم کړم. نو دا معلوم به کلیک کړم. تاسو ته به پیسې وښیي چې آیا ستاسو پیسې راغلي دي. نو چې که راغلي نو ځان به بیا ورسوي. سکولونو کې ورکوي نن سبا یو ځای بل ځای ورکوي، هلته به ورسوي پیسې به وصول کړي. که چې نااهل دی تاسو ته به الریډي ووایي چې نشته نو بیا په خواږه درانه کور کې کښېنه. که ویډیو خوښه شوې لایک شیر ضرور کمنټ